دلته کې دا کامن سنس استعمالول پکار دی. خو دا کامن سنس هلې استعمالېږي چې کله د قام سره علم وي، دی په نظامونو پوهېږي، دته دا پته وي چې یاره کمیونیزم څه شی دی، کیپیټلیزم څه شی دی، سوشلیزم څه شی دی، لیبرالیزم څه شی دی، سیکولریزم څه شی دی، ایتیزم څه شی دی، اسلام څه شی دی، په اسلام کې فرقې څنګه جوړې شوي، دا د کوم ځای نه راغلي، د فرقو نه به ځان څنګه راوباسو، دین یې اسلام باندې به ځان څنګه پوهیو، دا به څنګه قایم او دغه نظریات ولې باطل دي، مسلې په دې کې په کوم ځای کې دي، په کوم ځای کې به ختمېږي، دا پوهه ډېره زیاته لازمي ده. دا ځکه خو زه په ساده پښتو کې لګیا یم او د دې پوهه ورکوم چې دا قام په دې باندې پوهېږي. خو مسله دا ده چې په دې کې په قام کې زیاتره خلک رزسټ وي، د ده د نظریې خلاف خبره راشي بس د ده په تندي درد شي. د فرقواریت خلاف زه خبره وکړم په هغې باندې هم پکې خلک خفه کېږي. دې ته ته سوچ وکړه چې زه د فرقواریت خلاف چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي، قرآن کې راغلي چې د فرقواریت د اور ښکار کېږئ مه، د دین روزئ، د الله تعالی رسۍ په مضبوطیا سره ونیسئ. زه چې په دې باز کوم په هغې کې ځینې خلک بس هغه خبره په خپل ځان باندې وګڼي چې دا خو زما خلاف وکړله، د خپل مسلک د خپلې فرقې دفاع شروع کړي، د دې نه اندازه ولګوه چې دی په دې فرقه کې دونه دننه ورغلی دی. داسې فرقه پرست خلک یا داسې هر نظریې والا چې د هغه په نظریه بیا سوال اوچتېږي او هغه سره جواب هم نه به خامخا خفه کېږي، الټه سیده خبرې به کوي، به خپل دین نه پېژني. چې خپل دین نه پېژني په نورو ادیانو باندې به څه پوه شي او بیا به د الله تعالی په ځمکه باندې د الله تعالی دا نظام قایموي، مطلب اقامت دین به کوي څنګه.